اردان شروره سلفي خو نه پیغام خو لکه چې عکس ته وایي مهرباني وکړه سلفي مایک د خلاص کا ها سلفي خو السلام علیکم د شوی وعلیکم السلام قاری صاحب دغه درې قومندانان چې وزیر څوک دي افغانان دي څلور دي الله دې برکات پکې واچي دا امریکایي جنټانو د سیاسي مزدوران یعنی امریکایانو که افغانانو د ما د تر زامنو امریکایانو سره کار کوي طالبانو مردار کړل زه درته افغان ښکارم که نه آیا زه کولی شم کاري خصوصي سره خبرې وکړم که زما غږ اوري بله ولې نه شي قاري صاحب مهرباني وکړه سوال دی وکړه به جواب درکړم صحیح ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلي چې هغه کسان یا هغه څوک چې کلمه ووایي او بیا د هغې نه بعد هېڅوک حق نه لري چې هغوی ووژلی شي چېرته یې ویلي دي وروره حدیث وړاندې کولی شي حدیث هم زه ویلی شم مهرباني وکړه اول حدیث ووایه یو ځل پیغمبر صلی الله علیه وسلم اسامه رضی الله تعالی عنه دا و یو حدیث ووایه متن د حدیث ووایه همدغه د حدیث متن حدیث متن دغه نه د متن د حدیث په عربی کې ووایه ته چې کوم حدیث ته ده بیا په عربي او دا حدیث په کوم ځای کې دا حدیث چېرته ده زه تاسو ته په پښتو حدیث وایم که بیا صحیح نه و بیا قاري صاحب په پښتو کې حدیث نشته که نه حدیثونه ټول په عربی کې دي محترمه وروره سلفي دا معنی چې ته سلفي یعنی حنفي او مقلد نه یې که نه مقلد که بیا غواړئ مقلد په باره تاسو ما سره بحث وکړئ مقلد نه مقلد باره کې بحث نه کوو لکه لامذهب بس خلاصه تقلید او عدم تقلید د بحث ځای نه لامذهب تاسو حدیث وویلو تاسو وویل چې پیغمبر علیه السلام ویلي دي څنګه حدیث مو وویلو حدیث ته بیا ووایه پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو ځل دوه کسان چې یو اسامه رضی الله تعالی عنه یو انصاري و دوی د خریقې پسې ولېږل دا یو قبیله ده مثلا د هغوی پسې ولېږل د هغوی د حمله بیا سهار وختي په وکړه چې کله دا زه درته د حدیث هغه لنډ هغه چې کله دوی سهار حمله په وکړه نو ګوره وروره سلفي وروره زه په دا په یوه نکته پوهېږم دلته چې کله ته بحث ته راځې د دین له ادرسه بحث کوې نو ما ته به دا نه وایي چې زه به تا لنډ پوهېږم لنډ مې مه پوهوه خدای دې وکوي چې 3 ګنټې ووځي زه 3 ګنټې ناست یم تر سهار ناست ما به اوږد پوهېږي دغه حدیث دا یې داسې په رنګ روډ او په هغه باندې تاویږي که نه د حدیث سند به هم وایې د حدیث عربي متن به هم وایې هغې نه وروسته به د حدیث معنا هم وکوې چې کله د حدیث معنا هم وکوله سند دې هم صحیح وویلو راوي به هم ووایه د حدیث په معنا به وغږېږو مفهوم به خبرې وکړو دا حدیث په موږ تطبیقېږي که نه تطبیقېږي دا وروسته آخري بحث آخري خبره ده ته به اوس اول مخکې د دې نه چې ته نور بلې خواته ټوپونه ووهې ته به اول د حدیث متن سند ووایې بیا به یې متن ووایې بیا به یې ماته معنا وکوي بیا به یې حواله راته ووایي چې دا حدیث چا روایت کړله قاري صاحب زما مطلب په دې کې نه دی زه تا ته د حدیث معنا یې وایم او که بیا معنا یې مه وایه زه خو معنا یې مه وایه معنا د جب کې کېده مناظره کوي ګورئ معنا مه وایه د حدیث متن او سند دواړه ووایه د حدیث متن هم ووایه سند هم ووایه په دغه احادیث کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلي دي اسامه ته بیا څو ځله تکرار کړ که تاسو ما چېرته ویلي دي دا حدیث چېرته ده چېرته ویلي دي حدیث چېرته ده ګورئ ته د مناظرې ته راغلی ته بحث ته راغلی وروره د مناظرې د بحث اصول زده که کله چې ته د مناظرې ډګر ته ځې د بحث ډګر ته ځې هلته ته په بحث او د دلیل په میدان کې دا نشي ویلی چې داسې ویل شوي دي هلته به تا سره حواله در سره وي تا سره به سند در سره وي ته به متن او سند ویلی شي که نشي احترام زه خواهش کوم چې بیا د دین له ادرسه بحث مه کوئ اول خو دا لامذهبي نه دي لامذهبي ځان ته اهل حدیث وایي بیا اهل حدیث ویلو باندې چې ځان ته اهل حدیث وایي لکه لامذهب ویکټوریان اصل کې ته د حدیث ویلی نه شې ته په ترجمه کې لګیال ته به چېرته چا خاطر ته لیکلی وروره حدیث به ما ته حواله راکړې چا نه نقل شوی ده چا ویلی ده کوم کتاب نه ته ما ته د حدیث وایې حدیث صحیح ده نه ده موږ هڅه دا وي چې موږ تاسې وخت بې ځایه ضایع نه شي
کچېرته ته حدیث ویلی شي د حدیث سند او متن ووایا د حدیث معنا وکوه د هغې نه وروسته به زه ورته د حدیث په معنا خبرې وکوو. ګوره قاري صاحب پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې هغه دوه کسۍ لیږلي وو هغوی یو کس ګیر کړی مثلا دوی حمله په چیرته یې لیږلي وو چیرته یې لیږلي وو ته خو ما پرېږده خبرې ته نو ته خو حدیث ووایه که نه نه پرېږدې که نه نو زه دې څنګه پرېږدم بیا ستانه خواهش کوم چیرته یې لیږلي وو چې دا پیغمبر اسلام چې کوم حدیث تاسو په پیغمبر اسلام ته نسبت کوئ د الله رسول صلی الله علیه وسلم ته د احادیثو نسبت کول دا داسې وړه او ساده خبره نه ده. په دې باندې جرأت کولم دا ډېر ساده خبره نه. تاسو په د احادیثو ډېر زړور یې او ډېر جرأتمن یې. لطفا دومره جرأت مه کوئ. که چېرته تاسو د احادیثو علم لرئ مهرباني وکوئ. دا لایف تاسو په خدمت کې ده. تاسو که د سهاره پورې هم بحث وکوئ منطقي معقول بحث وکوئ زه تیار یم در سره تا ته په کامل احترام بسم الله کوه د بحث شروع داسې وکوه چې دا حدیث سند ووایه دا حدیث چا کوم کتاب روایت کړی دی په کوم سند سره سند ووایه د سند رجال ووایه د هغې نه وروسته به راکوز شي په ډېر خوند سره د سند متن ته د حدیث متن ته په متن به خبره شروع کړو متن معنا به راته وکوې کله چې د متن معنا وکوله د هغې نه وروسته به زه ورته په متن په معنا وغږېږو. قاری صاحب زما مطلب په دې کې دی چې په اسلام کې موږ مسلمانان یو. زه وایم هغه کسان چې هغوی کلمه وایي د هغوی مرګ صحیح نه دی ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم اسامه ته وکیف تصنع بلا اله الا الله اذا جاءت يوم القيامه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وایي چې ای اسامه د قیامت په ورځ به ته د لا اله الا الله سره څه کوي همدغسې تکرار نه ویلې څو ځله تکرار کړه. دا حدیث چېرته راغلی ده وروره دا حدیث کوم کتاب نقل کړی د چا نقل کړی د حدیث مخکې عبارت بخاري ترمذي جلالین دلته ډېر خلک فکر کوي چې دا دوی ولې د دې شي تاکید کوي. دا تاکید موږ په دې خاطر کوو چې ستاسې علمي ساویه د خلکو ته د ولس ته موږ معلوموو چې ته د حدیث تا زده کړی ده آیا د حدیثو ته مکمل علم لري او که د حدیث کې د یوه جمله زده کړې ده. که چېرته په حدیث کې تا همدا یوه جمله زده کړې وي نو بیا ګورئ اصول دا دي چې کله د دین بحث ته د داخلېږي نو ته د همدې یوې جملې په زده کولو د یو چا سره دیني بحث نشي کولی محترمه. که چېرته ته دیني بحث کوې ته به د احادیثو نه علم لرې د احادیثو بحث کوې د احادیثو علم به لرې د احادیثو متن به در معلوم وي د احادیثو سند به در معلوم وي. که ته ما ته راځې د لایف ته په ما باندې تنقید کوې چې د افغانانو وژل نه دي روا ځکه چې اسامه حدیث وایه دوې جملې د حدیث وایه نو دا خو وروره په بحث کې په مناظره کې په منطق په ډګر کې د دلیل په ډګر کې خو دا کافي نه ده وروره. دا خو کفایت نه کوي چې تا دوې جملې وویلې نه د حدیث سیاق ویلی شي نه سباق ویلی شي نه متن ویلی شي نه د حدیث روات ویلی شي نه د حدیث حواله ویلی شي نو دا به کله محترمه کافي وي دا به کله د منطق او د دلیل په میدان کې کافي وي. ته خو په حدیثو پوهېږې ته وایې چې زه پوهېږم خو زه خو احادیث نه پوهېږم خو بیا خو زما خبره ومنه په دې لایف کې اعلان وکړه چې زه نه پوهېږم ما پوهې که زه به تا پوهې کړم زه دلته ټولو خلکو ته د دې دپاره ناست یم چې خلکو ته دین ور وښیم دین ور زده کړم زه د دې دپاره ناست یم. ولې که ته زما سره مناظره کوې ته زما سره مباحثه کوې بحث کوې استدلال کوې منطق وایې نو بیا خو اقلا تا ته خو باید د احادیثو علم وي د احادیثو متن او سند خو باید وپېژنې. او که زه تا ته د احادیث حواله ویم که زه تا ته احادیث ویم چې په کوم کتاب کې ده خو تاسې خو بیا نه منې بیا ویل چې دی موږ په مذهب کې نشته دغه مشکل دی که نه هغه جلا بحث ده هغه مذهب پرېږده هغه جلا بحث ده ته یو وارې حدیث ووایه تا نه ما د حدیث غوښتنه کړې تا څه زړه مذهبي بحث ته نه یم تللی هغه جلا بحث ده زه تا نه غوښتنه دا کوم چې د دې حدیث دا کوم حدیث چې تا وویلو د دې حدیث سیاق و سباق د دې حدیث متن و سند او د دې حدیث حواله په دې لایف کې ووایه چې زما ستا بحث علمي اړخ غوره کړي منطقي بحث وکوو او د دین له ادرسه ته راغلی نو بحث هم لطفا دینی بحث وکوه علمي بحث وکوه او د احادیثو په مقابل کې د آیتونو په مقابل کې چرندیات او عقلیات مه استعمالوه. قاري صاحب زه وایم چې زما په دغه حدیث باندې ځان پوه کړی دی زه وایم چې هغه کسان چې کلمه وایي دا زه نه وایم دا د الله تعالی رسول دا خو ځان پوه کړی دی ګوره زه دا نه وایم چې تا ځان نه دی پوه کړی دا ځان پوه کړی دی ته دلته د مناظرې ډګر ته راغلی ګورې لطفا ته ماته لږ غوږ ونیسه زه تا پوهېږم د اورېدونکي هم پوهېږي
ته زه دا نه وایم چې تا په حدیث ځان نه دی پوهې کړی، ځان دې پوهې کړی دی، خو ستا په دې حدیث پوهه غلطه ده، تا په دې حدیث غلط ځان پوهې کړی دی. تا نه زما غوښتنه دا ده ته دلته مناظرې ته راغلی یې، ته زما سره مناظره کوې. نو لطفا کله چې ته مناظرې ته داخلېږي، د مناظرې اصول دا دی چې مناظرې ته داخلېږي هلته دا نه ویل کېږي چې ما په دې حدیث ځان پوهې کړی ده، ځان خو دې خود پوهې کړی ده، ته خو په دې حدیث مناظره کوې، دلته نور خلک پوهوي. نور خلک ته څنګه پوهولی شي په دې حدیث؟ نور خلک خو دلته په لایف کې موږ تاسو سره علما دي، مشایخ دي، د احادیثو شیوخ دي، هغه خو تاسو سره په دې قناعت نه کوي چې ما ځان پوهې کړی ده. زه درته وایم چې ځان دې غلط پوهې کړی ده، په دې حدیث ما پوهې کا، د دې حدیث ما ته سند ووایه، د دې حدیث ما ته متن ووایه، د دې حدیث ما ته حواله ووایه. یعنی قاضي صاحب زه خو ما ته خو حدیث ډېر نه راځي پوره، یعنی چې زه تاسو ته ټول حدیث وایم، خو بعضې جملې چې په احادیثو کې دي خان محترمه چې تاسو ته حدیث پوره نه درځي، سلفي وروره تاسو ته چې حدیث پوره نه درځي بیا لطفا مهرباني وکوئ مناظرې مه کوئ. کله چې تاسو چېرته مناظرې ته ځئ او چا سره مناظره کوئ، زه الحمدلله د احادیثو عالم یم، د الله فضل د څه تحدیث بالنعمت کوم، ما الحمدلله احادیثو کې درس کړی ده، د احادیثو عالم یم، قرآن الحمدلله ما زده ده، حدیث مې زده دي، فقه مې زده ده، الحمدلله ما په فقه کې تخصص کړی ده، ما په احادیثو کې تخصص کړی ده، ما په قرآن کې تفسیر کې تخصص کړی ده، الحمدلله تحدیث بالنعمت کوم، تکبر او غرور نه کوم. نو تاسو چې کله زما سره مناظره کوئ، زما سره بحث کوئ، نو تاسو باید په دې کفایت ونه کوئ چې په حدیث نه زه پوه یم، نو دا خو کفایت نه کوي په مناظره کې چې په حدیث زه پوه یم. نو ته او که چېرته ته په حدیث نه پوهېږې، حدیث دې همدومره زده کړی وي، نو بیا خو زما سره مناظره ته نشي کولی چې تا د حدیث 2 جملې زده کړې دي او ته زما سره مناظره کوي، نو دا خو بیا کفایت نه کوي. محترم قاري صاحب یو د حدیث متن ویلی نشي، بیا وایي زه تا سره په مذهب کې هم بحث کوم، نو ته دومره ته خو لا مذهب یې اول خو ته حدیث باندې حدیث متن نشي ویلی، ته د حدیث سند تا ته نه ده معلوم، په مذهب ته راجګېږي په مذهب کې بحث کوي. مننه ورور، الله پاک مو عزت وکړه، سلفي ورور را پنډکای الله مو عزت وکړه، ان شاء الله عزت مو همدلته وشو. نو تاسو نه مې غوښتنه دا ده ستاسو په څېر نورو خلکو نه، هغه خلکو نه مې غوښتنه دا ده چې هغه د دې امت د ګمراهۍ سبب ګرځېدلي دي، د دې ملت د ګمراهۍ سبب ګرځېدلي دي، د دوی نه مې غوښتنه دا ده چې د الله نه وویرېږئ، د الله دا دین مه تحریفوئ. تاسو په خپلو کورونو کې ناستئ، عیش و عشرت کوئ، ډالر اخلئ، خو د الله نه ویره وکوئ، د الله دین مه تحریفوئ، د الله دین مه تبدیلوئ، دا کار مه کوئ، د الله آیتونه مه تحریفوئ، دا ډېر ظلم ده، دا د یهودو عالمانو کولو، دا یهودانو کولو، دا نصارو کولو، دا کار مه کوئ. په الله قسم د سی آی ای په ملګرتیا کې، د امریکایي اشغالګرو په ملګرتیا کې چې دا څومره افغانان مردار شوي دي، دا څومره خلک چې وژل شوی ده، دا څومره کسان چې مردار شوي دي، په الله قسم د دې هر یو روح سره تاسو شریک یې، د دې هر یو ګناه کې تاسو په مکمل ډول شریک یې، ځکه تاسو د دې خلکو د ګمراهۍ سبب شوي یې، تاسو د دې خلکو د بېلارۍ سبب شوي یې. هغه بیچاره په څه پوهېږي؟ هغه خو وایي چې پلانی مولانا صاحب ما ته فتوا راکړې ده چې دا امریکایانو سره کار روا ده. ته ورشې ولته د حدیث 2 ټکي ووایې، نور د حدیث په سند او متن نه پوهېږي، یو آیت نشي ویلی، حدیث نه پېژنې، او ته دومره لویه فتوا ورکوې، دا مه کوئ. قرآن کې الله تعالی فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. وما محترم ملګرو یو خواهش کوم چې په واتس اپ نه ماته د لایف په وخت کې زنګ ما وهئ، لطفا زما بيخي توجه بدل شي، تاسو ماته په واتس اپ نه زنګ وهئ، مهرباني وکوئ. قرآن کې الله تعالی فرمایي وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم
وما انتم بمصرخي اني كفرت بما اشركتموني من قبل ما لكم من زوال. کله چې د قیامت پورې دا ټول گمراهون، دا ټول د کفار او ملګری او کفار جهنم ته وغورځولای شي، نو الله شیطان دی پوره په دې جهنم کې یو منبر جوړ شي، د دې شیطان د ملګرو دی پوره، د دې شیطانی علماو دی پوره به یو منبر جوړ شي. شیطان به اعلان وکي وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق. الله ستاسو سره حق وعده کړی و، ووعدتكم ما هم تاسو سره وعده کړی و، فاخلفتكم ما ستاسو سره وعده خلافي وکړه. وما كان لي عليكم من سلطان، زما د پاره په تاسو باندې کوم سلطان نو، کوم حجت دلیل نو، کوم زور نو، الا ان دعوتكم مگر تاسو ته ما دعوت درکړو، فاستجبتم لي بغیر د چون چارانه تاسو زما دعوت ومنلو، فلا تلوموني ما ملامت کوي، ولوموا انفسكم خپل ځانونه ملامت کوي، ما انا بمصرخكم زستاسي الصراخ ستاسي فریادونه نه اورم، وما انتم بمصرخي تاسو زما فریاد نشئ اوریدلی، اني كفرت بما اشركتموني من قبل زه په هغه څه باندې کافر یم، هغه څه نه انکار کوم چې تاسو زما سره شریکان کړي وو. ما لکم من زوال، نن فیصله وشوه، نن په دې ځای کې زوال نشته. نو ګورئ محترم افغانانو، محترم ورونو، محترم تاسو ولیدو، د دوی علمي سویه تاسو ولیده، تر اوسه پورې چې موږ ته لایف ته راغلی ده، داسې عالم موږ نه ده پیدا کړی چې د قرآن یو آیت د موږ ته ویلی وي، یو قرآن آیت راته ترجمه کړی وي، یو حدیث سند ویلی وي مع سند، یو حدیث متن صحیح ویلی وي. دا د دوی علمي سویه ده. دغه خلک به د قیامت په ورځ ستاسې نه خپل براءت اعلان کړي او په څرګنده به اعلان وکوي چې نن زه ستا فریاد نشم اورېدلی، زم په جهنم کې یم، تم په جهنم کې. نو ګورئ افغانانو، ګورئ محترم ورونو، د الله نه وویرېږئ، د دې ګمراه علماو په فتواو مه ګمراه کېږئ. دا ګمراه علما دا د موږ سره دلیل نشي ویلی، موږ ستاسې په وړاندې دوی ته چیلنج ورکوو، د دین بحث د موږ سره وکوي، د قرآن او حدیث او فقه حنفي بحث د موږ سره وکوي. دا خلکو کې دا وړتیا نشته، دا استعداد په دوی کې نشته. دوی ډالرو غولولي دي، ډالرو ګمراه کړي دي، د دوی نه آخرت هیر ده، د دوی نه د الله حساب هیر ده، قیامت ترې هیر ده. نو تاسې نه مو خواهش دا ده، غوښتنه مو دا ده چې د دغې ګمراهانو په فتواو مه ګمراه کېږئ، د دې ګمراهانو په فتواو مه بېلارې کېږئ. د قیامت په ورځ دوی بیا ستاسې غږ نشي اورېدلی، د قیامت په ورځ ستاسې فریاد دوی نشي اورېدلی، ستاسې های هوی دوی نشي اورېدلی. دوی به بیا تاسې د قیامت په ورځ وایي اني کفرت بما اشرکتموني من قبل ما لکم من زوال. د قیامت په ورځ به دوی بیا تاسو ته اعلان وکوي چې موږ هیڅ نشو کولی تاسو سره، موږ هم په دې جهنم کې یو، تاسو هم په جهنم کې یې. د قیامت په ورځ به دوی تاسو ته وایي چې ولې تاسو زموږ خبره منله، ولې تاسو زموږ غږ منلو. دغه لوی شیطانان چې دي، دا لوی ګمراهان چې دي، دا به خپل ټوټې عملو خلکو ته وایي چې تاسو ولې زموږ خبره منله، ولې زموږ اطاعت تاسو کولو. نو ګورئ محترم افغانانو، د دغه نظامی د کابل ادارې نظامیانو ته بیا وایو چې ستاسې اعلی سرقمندان وایي چې ستاسې له برکته په نیویارک او واشنګټن بمونه نه دي چاودلي. ستاسې اعلی سرقمندان په ډېر افتخار تاسې ته وایي چې موږ د نړۍ د امنیت په لومړۍ کرښه کې یو. ای افغان وروره، ای د ما افغان وروره، ته د دې خاورې بچی یې، په دې خاوره کې پیدا شوی یې، د مسلمان په کور کې د خاپوړې کړي دي، په تا کې عالم ملا اذان کړی ده، د مسلمان بچی یې، مور د مسلمانه ده، پلار د مسلمان ده، ستا پلرونو د دې خاورې لپاره قرباني ورکړې ده. ای افغان وروره، راځه د نیویارک دپاره، د واشنګټن د امنیت دپاره، د نړۍ د امنیت دپاره خپل ماشومان مه یتیمانوه، خپله تورسری مه کونډوه، په خپلو یتیمانو، په خپلو ماشومانو د رحم وکوه، په خپلو بچیانو د رحم وکوه. د الله په خاطر، د خپلو هغه وړو ماشومانو په خاطر
بله مزدوري او غریبي ځان ته وګوره، بل کار ځان ته وګوره. زما په مرګ پیسې مه ګټه، زما په وژلو پیسې مه ګټه. دغه امریکایان چې تا ته تنخواه درکوي، دا معاش درکوي تا ته، دا زما په وژلو درکوي، زما په نیولو یې درکوي، زما د کور په بمبارولو یې درکوي، زما د جومات په بمبارولو یې درکوي. تا ته زه چیلنج درکوم، ته دغه امریکایانو ته ووایه، د خپل قمندان ته دې ووایه چې زه د دې هېواد امنیت ساتم، دلته د غل مخه نیسم، د ډاکو مخه نیسم، خو د طالب سره جنګ نه کوم. که تا ته یې تنخواه درکړه بیا رښتیا ته افغان یې، که تا ته یې تنخواه درکړه دغه قمندان بیا رښتیا ستا خپلواک قمندان ده، خو تا به نیسي، تا به زندان ته اچوي، تا ته به وایي چې ته د طالب سره جنګ څنګه نه کوې، ته د خپل افغان سره جنګ څنګه نه کوې. نو ای وروره، ای افغانه، زما په مرګ پیسې ما اخله، زما په مرګ خپلو بچو ته میوې ما وړه، زما په وژلو خپلو بچو ته عیش و عشرت ما جوړوه، زما په زنداني کولو خپلو بچو ته بنګلې ما جوړوه، زما په ربړولو کړولو خپلو بچو ته بنګلې او بلډینګونه ما جوړوه، عیش و عشرت ما جوړوه. دا تا ته چې تنخواه درکول کېږي، تا ته امتیازات درکول کېږي، دا زما په وژلو درکول کېږي، زما په مرګ درکول کېږي، زما په نیولو درکول کېږي، زما د کور په بمبارولو درکول کېږي، زما د جنازې په بمبارولو درکول کېږي، زما د جومات په بمبارولو درکول کېږي. د الله نه وویرېږه، سوال درته کوم، زاری درته کوم چې نور د دې دندې نه لاس واخله، راشه د خپل ملت سره یو ځای شه، راشه د دې ازادۍ په وروستیو لمحو کې د دې ملت ترڅنګ ودرېږه، راشه خپل ماضي د جبران کا. ته که راشي زما سره په صف کې ودرېږي، زه ستا غاړې ته ګلونه اچوم، زه ستا غاړې ته ګلان در اچوم، زه تا تقدیروم، تا یو اتل بولم، صرف په دې خاطر چې ستا مرګ زما شوق نه ده، ستا مرګ زما مجبوري ده، ستا مرګ زه نه غواړم. زه غواړم چې ته زما ورور شي، ته زما ملګری شي، ته زما د صف سړی شي. دا د اروپا او د امریکا څخه راغلي پروژیان او قراردادیان چې غوړو پروژو او قراردادونو ته دلته پراته دي، دلته نه کور لري، نه اور لري، په اسمان ستوری نه لري، په ځمکه پوله نه لري، اولاد یې دلته نشته، ښځه یې دلته نشته، په دې خاوره کې ستر شوی نه ده، په دې خاوره کې لوی شوی نه ده. هغه سړی راغلی د تا د نړۍ د امنیت دپاره د ما په مقابل کې جنګوي، د نیویارک او واشنګټن د امنیت دپاره د ما په مقابل کې جنګوي. سوال درته کوم چې راځه وروره د دې خلکو ملګرتیا پرېږده، زما خپل افغان یې، زما د سترګو تور یې، قسم په الله ستا دا کونډې یتیمان په ما به بوج وي، زما په اوږو به لویږي، د دې ملت په اوږو به لویږي. زما سره غم را سره ده، ستا کونډې یتیمان دا د اشرف غني په اوږو نه لویږي، دا د محب په اوږو نه لویږي، دا د بل ټامي او فلبرایټ